رښتیا خبره دا ده چې د برطانوي سامراج چې کوم جبر او استبداد هغه که پرېږدو هم نه ورباندې غږېږو په دې تېرو 15 کلونو کې چې پاکستان د بشر له حقونو سره او له بشریت سره په بلوچستان کې څه وکړل د دې مثال په انساني تاریخ کې ډېر کم ستاسو تر سترګو سي د ظلم چې څومره هم تکنیکونه وو د استبداد چې څومره هم تکنیکونه وو دا بلوڅو باندې استعمال سو د بلوڅ پر سیاسي کارکنانو د بلوڅ پر محصلینو د بلوڅ پر ځوانانو د بلوڅ پر قامي مشرانو هغه ټول تکنیکونه استعمال سوي دي هغه واخلې له زندانونو او عقوبت خانو واخلې تر جبر بېدرکیو پورې تر اجتماعي قبرونو پورې تر د خلکو تر ځورولو د خلکو تر ګواښلو پورې د څادر او د چاردیوارۍ د تقدس تر پامالولو پورې څومره هم څه کېدلی سو لکه د قذافي په لیبیا کې چې کوم ظلمونه کېدل هماغه ظلمونه له بلوڅو سره وسو بلوڅو یوازې دا کړي دي چې د خپلې خاورې د ملکیت له دعوې دستبردار سوي نه دي زه ویاړ کوم چې موږ له داسې خلکو سره له داسې یو قام سره اوسو چې هغې پر خپله ازادي باندې هیڅ ډول کمپرومایز کولو ته تیار نه دي د بشري حقونو هغه حقیقت که څوک لیدل غواړي یا د بشري حقونو د ډسکورس حقیقت که څوک کتل غواړي نو هغې د بلوچستان ته راسي بلوچستان یو آینه ده بلوچستان هنداره ده په هغې کې به تاسو ته د بشر د حقونو د علمبردارو څېره هم ښکاره سي او د بشر د حقونو د خلاف ورزیو کوونکو څېره به هم تاسو ته ښکاره سي کاکړ صاحب څنګه به کوئ کوم د سرغړونې کېږي له بشري حقوقو دلته بلوچستان کې څنګه موږ بشري حقوق ساتلی سو په دې حالت کې تر څو پورې چې د قانونو په خپله خاوره خپل اختیار ونه منل سي زه فکر نه کوم چې د بشر د حقوقو خلاف ورزۍ ته د پای ټکی ایښول کېدلی سي موږ څنګه دا ساتلی سو زه یو سیاسي کارکون یم زه به دې باور لرم چې د سیاسي جدوجهد علاوه د سیاسي مبارزې علاوه بله هېڅ لار هم نشته که څوک فکر کوي چې په یو سرسري لار په یو برسېرنه لار به دغه وضعیت ته د پای ټکی کښېږدي نو هغه به په غلطه وي دغه وضعیت ته دغه د تشدد او خشونت وضعیت ته د جبر و استبداد وضعیت ته که څوک د پای ټکی ایښول غواړي نو هغه به په د یو قامي نظریاتي سیاست د قامي تحریک برخه به ګرځي او چې کوم سختیاتي سوالونه دي هغو ته به جواب ویی بیا کولی سو چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړو انسان او پښتانه یک جان دو قالب دي د بلوڅو پښتنو ماضي شریکه ده د بلوڅو پښتنو ژوند ژواک شریک دی د بلوڅو د پښتنو مستقبل شریک دی د بلوڅو پښتنو سیاسي تحریک به شریک وي کله چې بلوڅ او پښتانه په یوه سنګر کې وو دښمن داسې په بې شرمۍ پښتونخوا او بلوچستان ته نسو راننوتلی بیا یو فاصله راغله هغه فاصله هم پښتنو بلوڅ پخپله نه ده پیدا کړي حالاتو پیدا کړله نن بیا پښتنو بلوڅو سره پیدا کړي دي زه فکر کوم چې د پښتنو دپاره که د مځکې پر سر یو بهترین دوست کېدی سي هغه بلوڅ دی او د یو بلوڅ دپاره که د مځکې پر سر یو بهترین دوست کېدلی سي نو هغه پښتون دی دغه دوه فطري دوستان به له یو بل سره په شریکه د خپل شریک مستقبل تعیین کوي او د خپل شریک دشمن خلاف به جدوجهد کوي د پښتنو بلوڅ دشمن یو دی طریقه واردات هم یو دی د پښتنو او بلوڅو پر مځکه د قبضې نوعیت هم یو دی د پروپاګنډې شکل هم یو دی نو دا لازمي کوي چې بلوڅ او پښتانه د دغه شریک دشمن خلاف شریک غبرګون ښکاره کړي او په دې برخه کې موږ کوشش هم کوو او دغه کوشش رنګ هم راوړي موږ مخته روان یو هغه که د چا دا خواهش و چې بلوڅ او پښتانه به له یو بله بیلي یا به له یو بل سره جنګېږي هغه خواهش یې زه فکر کوم په خاورو ولړل سو